سلام قدرمنو کتونکو وخت مو په خیر. نن درېنه چې د 1999 کال د کب 12 او د 2021 کال د مارچ له 2 نیټې سره برابره ده. په مولا روحي نیوز څخه د نن شپې خبري ټولګي ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. ولسمشر غني له ترکیې غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د افغان سولې په بهیر کې خپله همکاري ډیره کړي. د سولې روان بهیر په اړه کابل ته د زلمي خلیلزاد سفر. د امریکا دوه پخواني دفاع وزیران امریکا د یو اوږد وخت لپاره افغانستان کې پاتې شي. او د بلوچستان ایالتي حکومت هلته د یوې فاتحې په مراسمو کې د منظور پښتین د ګډون مخه نیولې. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر غني له ترکیې غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د افغان سولې په بهیر کې خپله همکاري ډیره کړي. د ترکیې او افغانستان د سلمې کلیزې په مناسبت ولسمشر غني له ترکیې غوښتي چې په افغان سوله کې خپل رول ولوبوي. ولسمشر غني په همدې موخه ویلي چې ترکیه په سیمه کې د افغانستان ښه ملګری هیواد دی او تل یې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. نوموړي ویلي اوس د دې وخت چې ترکیه له خپل نفوذ په استفادې د افغانستان د سولې په مسله کې هم رغنده او پیاوړی رول ولوبوي. په همدې مناسبت د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پیغام کې راغلی چې دوی په افغانستان کې د سولې د راتګ ملاتړي دي او د دغه هیواد سوله او ثبات د ټولې سیمې د سولې او ثبات په معنا دی. د امریکا دوه پخواني دفاع وزیران امریکا د یو اوږد وخت لپاره افغانستان کې پاتې شي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ د حکومتونو پر مهال د امریکا متحده ایالاتو د دفاع دوه پخوانیو وزیرانو ویلي چې اوس مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سم وخت نه دی او امریکایي ځواکونه باید د اوږد وخت لپاره افغانستان کې پاتې شي. د اوباما د وخت دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال دفاع وزیر مارک اسپر له نوي ولسمشر جو بایډن غوښتي چې د مې میاشتې تر وروستۍ د امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه باسي. رابرټ ګیټس ویلي چې طالبانو ته باید دا پیغام ورکړل شي چې که چیرې د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي نو له افغانستان امریکایي ځواکونه هم نه وځي. له بلې خوا مارک اسپر هغه مهال چې د دفاع وزیر و د ولسمشر ټرمپ له هغې پریکړې سره مخالفت ښودلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کړې وه. د یادونې ده چې طالبانو له وړاندې خبرداری ورکړی که چیرې د دوحې هوکړه اړوند تر میاشتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونه وځي نو جګړه به شدت پیدا کړي چې مسؤلیت به یې د واشنګټن په غاړه وي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې د سولې هرکلی یې کړی او د وسلوالو طالبانو غوښتنې منل شوي خو که بیا هم جګړه کوي سخت به وځپل شي. اندرابي وویل چې روان کال په ټول هیواد کې 14,000 جنایي د امنیت ضد پیښې ترسره شوي چې په تور 1,000 کسان نیول شوي. اندرابي وایي چې د پولیسو او ترافیکو په لیکو کې د اصلاحاتو لپاره په یوه نوې طرحه کار شوی څو شته ستونزې حل او د یو منظم سیستم له مخې بدلونونه رامنځته شي. بشپړ حال په راپور کې. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې د افغانستان خلکو روان کال په هیواد کې د یوې پایدارې سولې توقع درلوده چې په همدې موخه افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشي کړل خو طالبانو له دې فرصت هیڅ ګټه ترلاسه نه کړه. د نوموړي په وینا چې طالبانو په ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې بریدونه وکړل او هدفي وژنې یې ترسره کړې. دی وایي چې طالبان یوازې یوه لار لري چې هغه سوله ده او که جګړه کوي نو وبه ځپل شي. ولې طالبان استفاده اندکی و یا هیچی از این فرصت کردن و به این فکر شدن که در سال 1399 اینا میتونن حملات تهاجمی خود بالای نیروهای امنیتی و بالای مردم افغانستان و همچنان تخریب و اعراب بین مردم میتونن به جاهایی برسن و از طریق جنگ بتونن دستاوردهای بیشتر در ساحه داشته باشن که باز اینا در مذاکرات به خود امتیازاتی میگیرن. اندرابي وایي چې روان کال یې 15,000 هغه پولیس چې په خدمتي توګه په دندو بوخت و بیرته خپلو اصلي دندو ته راګرځولې او په وینا یې چې تر 2024 کال پورې به د ښځینه پولیسو شمیر 10,000 تنو ته لوړ کړي او په داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې د سرغړونې په صورت کې ترافیک له موټر چلوونکو څخه نغدي پیسې نه اخلي بلکې بانکي تعرفه به ورکوي. همچنان برنامه آینده برای پلیس یوناسیه و به خاطر رسیدگی و نیازمندی‌های از ما نیاز به
پلیس ناسیه داریم. فعلا 4000 نفر پلیس ناسیه در تشکیل پلیس هست و موجود هستند و در این برنامه ما تا 10,000 اینا را انکشاف می‌کنیم. د کورنیو چارو وزیر د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ پیښې په تړاو وایي چې علیپور یو غیر مسؤل وسلوال دی چې کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت سره دوسیې لري او څه موده وړاندې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. علیپور بالای نیروهای امنیتی و دفاعی انداختهایی داشته در چند وقت گذشته و افراد هزیار با اونا استفاده کرده بودن از اینکه گویا در تظاهرات افراد ملکی و شهادت رسیده و شما حق اظهار می‌کنید. دولت افغانستان خودش قادر است و مأمور است وزارت داخله تا حق شهروندان خود در چنین مواردی که صورت می‌گیرد بگیرد و ما هیئت مشترک از سارنوالی پلیس و وزارت امور داخله که قضیه را که ادعا دارن کماندان در رول داره و یا افراد دیگه که در پلیس داره با اونا دادیم، اونا تحقیقات خود تکمیل میکنن. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت معلومات وایي چې روان کال په ټول هیواد کې 14,000 جنایي او د امنیت ضد پیښې ترسره شوي دي چې په تورې 21,363 کسان نیول شوي دي. وزارت همدارا زیاتوي چې سږ کال د هیواد په سطحه په زرګونه ماینونه له منځه وړي چې یوازې 1400 د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې کشف او له منځه وړل شوي دي. د سولې روان بهیر په اړه کابل ته د زلمي خلیلزاد سفر او له سیاسي مطرحو کسانو سره ناستې. زلمي خلیلزاد چې 13 ورځ کابل ته راغلی، دلته د ولسمشر غني، ډاکټر عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرشید دوستم، جهادي مشر عبدالرب رسول صاحب، عمر زخیلوال او نورو سیاسي شخصیتونو سره د امریکا نوي حکومت له لوري د سولې خبرو اترو په چټکېدو خبرو کې د پرمختګ او د سولې ټینګښت په موخه لیدنې پیل کړي. په ورته مهال د امریکا سفارت هم یو اعلامیه کې ویلي د خلیلزاد سفر موخه د ځل د اوربند رامنځته کول او د جګړې کمولو هڅه ده. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سولې هرکلی مو کړی، د وسلوالو طالبانو غوښتنه مو منلې او د روانې جګړې پای یوازې سوله ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ هم د سولې خبرو برخلیک لپاره د امریکا نوي رهبرۍ په راتګ سره د خلیلزاد لومړنی سفر افغانستان ته مهم بولي. کابل ته د خلیلزاد وروستی سفر او موخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسي جرګې یو غړي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مرستیال مایک مکال ویلي چې کابل ته د زلمي خلیلزاد د ځلې سفر د دوحې هوکړې د تعدیل په اړه شوی. د نوموړي په وینا چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کموالی له میاشتې وروسته افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون او د بین الافغاني خبرو بهیر د زلمي خلیلزاد د ځل سفر موخې دي. خلیلزاد پرون کابل ته را رسېدلی چې له ولسمشر غني، ډاکټر عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو سره یې کتلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال تاجکستان ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال میرویس ناب تاجکستان ته تللی او د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې کتلي. د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې د اسیا زړه هیوادونو کنفرانس پر جوړېدو، بین الافغاني خبرو او د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې لیدنه کې تاجک چارواکو ویلي دوی له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې همکاریو ته تیار دي او د هغه سولې ملاتړ کوي چې دلته د 13 کلونو لاسته راوړنې وساتي او روانه جګړه ختمه کړي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم ځینې بهرني خبرونه. د بلوچستان ایالتي حکومت هلته د یوې فاتحې په مراسمو کې د منظور پښتین د ګډون مخه نیولې. ټاکل شوي وه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په بلوچستان کې د یو پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي اسدخان اڅکزي د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړي، خو د بلوچستان ایالتي حکومت ورته اجازه نه ده ورکړې. منظور پښتین د بلوچستان چمن سیمې ته رسېدلی او د اسدخان اڅکزي د کورنۍ له غړو سره یې کتلي، خو د فاتحې په مراسمو کې د ګډون مخالفت شوی. اسدخان اڅکزي 15 میاشتې پخوا د ناڅرګندو کسانو لخوا وتښتول شو، خو مړی تېره شنبه د کوټې په یوه اړونده سیمه کې وموندل شو او تېره یکشنبه خاورو ته وسپارل شو. ملګرو ملتونو محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې ښکیل بللی. تازه د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژنې په تړاو ملګرو ملتونو ویل چې محمد بن سلمان په دې قتل کې ښکیل دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې میرمن
کلمار پر امریکا دا نیوکه کړې چې ولې د سعودي عربستان له نورو چارواکو سره یو ځای د محمد بن سلمان نوم د بندیزونو په لیست کې نه دی راوستی. هغې له امریکا غوښتي چې ژر تر ژره دې د نوموړي په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. جمال خاشقجي په 2013 میلادي کال کې په ترکیه کې د سعودي عربستان په سفارت کې ووژل شو چې ویل کېږي د وژنه د سعودي عربستان د راتلونکي پاچا محمد بن سلمان په لارښوونه شوې ده. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم یو اقتصادي خبر. چین افغانستان سره د 4,000 دوزه کرونا ضد وکسین د مرستې ویلي. له هندوستان وروسته د چین حکومت ویلي چې د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه کې افغانستان سره د خپلو تیرو همکاریو پر دوام 400,000 دوزه وکسین افغانستان ته لیږي. د غژمنه کابل کې د چین خلکو جمهوریت سفیر د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلو سره په لیدنه کې کړې ده. له چین وړاندې هندوستان افغانستان سره د کرونا ضد وکسینو مرسته کړې وه. د کرونا ضد د چین لخوا جوړ شوی وکسین روغتیا نړیوال سازمان هم تایید کړی، خو لا هم تر اوسه د 100 سلنه اغېز په اړه پلټنې کېږي. د یادونې ده چې افغانستان کې د کرونا وایرس د څپې پر مهال هم چین له افغانستان حکومت سره د روغتیايي وسایلو مرسته کړې وه. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا و له روهي نیوز د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا مو الله عمل